چې پوسان کې وي بلکې خپل مزه ویا پر وزیرستان دې د چپی پتر شپې ویا میش دې چې پوسان کې ز شهید الله وفادار یال زندگی کوا سوال وچاته نکړم شپو باز وخت تیری کوا ز شهید الله وکصد خړسترګي وکصد خړسترګي چې د ویل نیت کمی کوي میرچګر جوړاوي نه د سوځي اسولي کوي وکصد خړسترګي زون چې په اسونه خلوص وي مشو تړلای وي دای چې کړته سینا ورچوي مشو وشتلای وي زون چې په اسونه بیارو غی سرکش دے غصے نسترگی سری گرزی سنکی یارونوی ورسارا کتی گرزی بیارو غی سرکش وکصد پلونکای اس پسول چٹی دای خواری کو نئی واکی ساتا سی خشنسی از خبری کو وکصد پلونکای زسانو اللہ هم دردی مخش پیشندلیوا وکاپی فشتنا داس می مختار خوش کڑایوا زسانو اللہ توره وجد سنیتا خو وکصد برگی ویڑکی تاو پیشنی کنا دادی بابولی ویڑکی توره وجد روح امداد گل و سرکشتا یہ کسا وکڑا دومرشور پی پوچی وارکیب تی مشورا وکڑا روح امداد گل میسر ویر پیلزایی خلی اڈر چپلون کائی وکو داسی دلتا والا چه مزغایی شین لگائی وکو میسر ویر پیلزایی سیور میں پوئی کڑائی دا چٹی خبر ویلے کے وخڑستر یا سم شکانی زانور باندی تلائی کے سوور میں پوئی کڑائی برد مشون سارا سڑی درب سے رغلی وی تو پشتانا وکڑا ورسکینا یہ تڑلی وی برد مشوننا دا شهید اللہ وفادر نیرا دیر نستڑائی دائے دا سوی پی خبر شچی واسر تایی وشتلائی دائے دا شهید اللہ دا غدی سر خوروے بلکای دا غصہ بنگال ندائے میش خوی پریشا یا ملوس دلتا بدل ندائے دا غدی سر خوروے د دې خپل اورنګي نظم پرمش کړو ډېر محترم امداد الله سراس کروټه ثنا الله همدر شهرانو ډېر محترم شهید الله وفادار سرکش وزیرستاني आवाज د ډېر محترم مخلص دا وړ وسلام میش خوی پریشا یا ملوس درتا بدل